اس کې د اهم خبر درکو چې وزیر خارجه اسحاق ډار کابل دورې په موقع د افغان نائب وزیر اعظم مولا برادر د اسحاق ډار سره ملاقات نه دی کړی. د مولا برادر انکار په شا وجوهات سدي په دې اړه ورا سره اندرونی کہانی شریکوي سینئر صحافي او انکر پرسن حسن خان صاحب ویل کیږي چې مولا برادر د اسحاق ډار سره ملاقات کولو نه انکار کړی دی. وجوهات څه کیدي شي؟ ګوره دا و چې تېره ورځ د پاکستان نائب وزیر اعظم او وزیر خارجه اسحاق ډار صاحب دغه دوره کوله د کابل ته. نو د دوی میټینګز شیډول یو خو د وزیر خارجه سره، یو د وزیر اعظم الله حسن اخوند سره، یو د نائب وزیر اعظم اسلام سلام حنفي صاحب سره، او بل نائب وزیر اعظم اهم سینئر موسٹ لیډر چې کوم دی هغه د عبدالغنی برادر صاحب سره. نو دا ملاقاتونه مخکې نه شیډول. نو چې کله د برادر صاحب د ملاقات ټایم راغی نو هغوی د ملاقات کولو نه انکار وکړو. انکار وجوهات باندې به خبره کوو، خو چې کومه ریزن هغوی ورکړو نو هغه ته یې وویل چې لکه ملا صاحب مصروف دی. نو داسې ډېره عجیبه خبره وه لکه چې اسحاق ډار صاحب داسې یو عام دغه نه و. هغه د پاکستان نائب وزیر اعظم د هغه ملا برادر صاحب چې کوم دی د هغه سره د ملاقات نه بالکل وایي چې یاره زه نشم میلاویدی، ما سره وخت نشته دی او ملا صاحب په سرکاري کارونو کې مصروف دی. نو هغه بنیادي وجه زما په خیال هم دغه کیدی شي چې مولا برادر صاحب چې کله په پاکستان کې و نو د تقریبا 10 کاله د پاکستان په مختلفو جیلونو کې چې کوم دی د کېد کړی و. د مولا محمد عمر صاحب پسې دویم نمبر اهم شخصیت و. بله دا ده چې د افغان طالبانو د افغانانو مهاجرینو د وتلو دا چې کومه سلسله ده په دې باندې په افغانستان کې د یو غم او د غصې چې کوم دی یو ماحول دی او زیاتره خلک چې دی د دې دغه کوي چې لکه دا پاکستان زیاتې کوي چې دا خلک وباسي په زور باندې وباسي، د دوی کاروبارونه ختمېږي، د دوی مالونه دلته کې پاتې کېږي، د دوی فیملی چې کوم دی هغه زورلی کېږي. نو مولا برادر صاحب هم د دغه جذباتو چې کوم دی لکه د هغې دغه کولو دپاره د خپل ځان چې کوم دی د داسې ښوولو دپاره چې زه د پاکستان د اثر لاندې نه یم او زما د پاکستان چې کوم دی د هغې دغه ته زه تیار نه یم. نو هغه شی ما په خیال یو خو ذاتي غوسه هم ده چې لکه دی په پاکستان کې جیلونو کې ډېر پاتې شوی و، ډېر زیات زورلی شوی و، زیات چې کوم دی په جیلونو کې دی تنګ شوی. او دویمه خبره دا ده چې کوم د افغان ډایسپورا چې د اسحاق ډار صاحب د دورې باندې کوم تنقید کوي یا د افغان میډیا کې چې کېده یا دا ده چې طالبان د افغانستان د پاکستان د اثر لاندې دي، هغه اثر دغه کولو دپاره هغه د دې انکار کړی. اصل سے بس د پاکستان نه کوم افغان کډوال چې لیږل کېږي یقینا چې افغانستان چې کوم چارواکي دي دا خبره بالکل په زړه باندې اخیستې ده. موږ داسې یو خبر هم راغلی و چې د افغانستان چې کوم وزیر اعظم دی هغه هم پاکستان ته داسې ترخې خبرې یا دمکي هم ورکړې وه چې یاره که تاسو د افغانان رالیږئ او که نه رالیږئ خو ځان تیار ساتئ. دغې خبرې کې څه حقیقت دی؟ ګوره دا ده چې دغه خو زه د هغه خبره کوم چې د هغې وزیر اعظم الله حسن اخوند صاحب کړی وای اسحاق ډار صاحب ته. هغه دا و چې دا کومه رویه چې د افغان تاجرانو سره د افغان مهاجرینو سره د پاکستان ده نو دې باندې موږ ته ډېر زیات خفګان دی او باقاعده یې ورته ووایي چې د دې سره به زموږ او ستاسو تعلقات چې دی هغه به نور هم خراب شي. نو دا رویه تاسو بدله کړئ. دا د پاکستان دا رویه د اسلامي اصولو د ښه ګاونډیتوب د اصولو او د نړیوال قوانینو خلاف دا ده. نو هغې باقاعده اسحاق ډار صاحب ته ویلي و که تاسو ته دا به پته چې کله اسحاق ډار صاحب راغی نو هغه ړمبې دا کار وکړو چې د خپل دفتر او د وزارت داخله یو سپیشل هیلپ لاین نمبر یې دغه کړلی ډیډیکیټ کړلی چې یو افغان ته هم چې ته تکلیف وي نو هغوی ډایرکټ په دې باندې موږ سره رابطه کوي شي. نو دا ده چې هغوی په دې باندې دغه دی او دا ظاهره خبره ده هغوی د خپل افغانانو د دغه دپاره کې چې لکه موږ د دې ستاسو د دې مسایلو نه چې کوم دی بېغوره نه